د نن ورځې تازه او مهم خبر محسن داوړ پر پی ټی ایم د پاکستان بندیز وغنده. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د سرختنی نیوز قدرمن لیدونکو ژر راسره مدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنو سره سرختنی نیوز یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا پر پی ټی ایم بندیز د غبرګون کې ویلي چې ترهګر فعال ریاست پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی او په دې سره غواړي پښتونخوا کې د جنګ کاروبار نور هم خپور کړي. هغه ریاست چې په سیمه کې د جنګ پرستو جنګیالیو پالنه او ساتنه کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. دا په پښتونخوا کې د جنګ کاروبار خورولو لپاره بل اقدام دی. ښاغلي داوړ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې سره پاکستان دا پیغام ورکوي چې حکومت یې پر سوله ییزو مبارزو باور نه کوي. دا د کارکولو شویو کسانو کورنیو او بشري حقونو غوښتونکو ته پیغام ورکوي چې ریاست په سوله ییزو مبارزو باور نه لري. ګران دوستانو، همدا و د نن چمپ شوی ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښه وخت، ښې چارې.